د فضائل شعبان د اولې برخې منوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم. دا د الله رحمت دی چې خپلو بندګانو ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو ته د ډیرو ثوابو او د ډیرو نیکیو دروازې خلاص کړي دي. او دا بل رحمت ته الله دی چې لږ عبادت لږ طاعت په ډیر باندې رس قبلي. دغه د فارې معلومي ورځ را کړی دي، دغه د فارې معلوم اوقات را کړی دي، دغه د فارې معلوم وختونه را کړی دي. د ټول برکت او شرافت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ګوره محترمینو، خانو متو تر مو ډیر طاعت او عبادت کاوه. 200 کاله به عمر و، 300 کاله به عمر و، 500 کاله به عمر و، عبادت پر کاوه د الله جل جلاله. خو موږ ته الله داسې ورځې او شپې را کړي دي چې هغه یوه شپه یا هغه یوه ورځ موږ په طاعت په عبادت تېره کړو. دغه پخوانو امتو چې 500 کاله 400 کاله په عبادت تېر کړي وي، موږ پسې ورسېږو په یوه شپه باندې. نو د هغو میاشتو، د هغو ورځو، د هغو اوقاتو څخه شعبان دی، یعنې برات دی. باید موږ داسې احترام وکړو، داسې تعظیم یې وکړو لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تعظیم د دې ورځو د دې میاشتو کړی دی. حيث انه كان يصوم شعبان كله وفي رواية الا قليلا. یو روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د برات د میاشتې روژې ټولې نیولې. په بل روایت کې راځي چې بعض به ونیولې، بعض به نه ونیولې. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيامه، بعض صحابه کرامو پوښتنه ورڅخه وکوله چې په دې میاشت کې روژې څنګه دي. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. دا د میاشت انسانان ځین غافل دي. دا د رجب د خدای تعالی میاشت او د رمضان په مابینځ کې دا یو داسې میاشت چې انسانان ځین غافل دي. د رجب د میاشتې فضایل مو درته بیان کړل. الحمدلله ډیرو خلکو عمل ور باندې وکړي، نارینه و ښځینه و، د امریکې له چینه تر دوبۍ تر سعودي. ډیرو خلکو په دغه میاشت کې ځانونه تږي کړل د روژې په خاطر، ځانونه یې وږي کړل د روژې په خاطر. ډیر انسانانو عبادتونو طاعتونه وکول په دغه رجب کې. خو زموږ تاسو ملګري د دنیا په لحاظ نه ده، زموږ تاسو ترقي د دنیا په خاطر نه ده، زموږ تاسو ملګري، زموږ تاسو انډیوالي د آخرت په خاطر ده چې زه به تاسو ته هغه لارې او هغه اعمال او هغه عبادتونه درښیم چې د آخرت ترقي او د آخرت سرمایه مو در اضافه کړي. د دنیا چلونه زما نه زده دي او نه یې درښیم. زه خپله نه په دنیا ګټم، نه په دنیا کسب لرم، نو بل ته به زه چې شروع ښیم. نه تاجر یم نه بزګر یم، یو خادم یم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت. رزق می لکه د صحابه کرامو د سهار د ماښام دی. که وه شکر ورباندې کاږم، که نه وه صبر کوم. نو زه چې تاسو ته کم بیانونه کوم، ټول به هغه بیانونه کوم چې ستاسو د آخرت سرمایه ګزاري در برابره کړم. الله دې زموږ سره ټول شاګردان د آخرت سرمایه ورزیاته کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو میاشت ده د رجب او د رمضان په مابینځ کې دا شعبان. وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين. دغه میاشت چې الله جل جلاله ته په دغه میاشت کې زموږ د ټول کال الله جل جلاله ته زموږ د اعمالو رزلټونه نتایج پورته کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. ما ته دا خوند راکوي چې زما اعمال نامه
په دغه کال کې پورته شي او زه صائم کې لیکل سوی یم. وذلك التعظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د دې میاشتې تعظیم کړی. او د غرنګ بی عائشہ صدیقه رضی الله عنها مبارک وای كان احب الشهور الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصومه شعبان. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاغه محبوب میاشتي چې روزي ډیر کې ونیسي هغه د برات میاشتو. یا په بل روایت کې راځي عائشہ صدیقه رضی الله عنها مبارک وای ما رايته اكثر صيام منه في شعبان. بل میاشت کې مې دغه ډیر روزي د نوې لیدلې لکه په برات کې شمینه ولې. نو دا چې د روزو فضیلت کې راغلی، لمونځ د مانځه فضیلت کې راغلی، د خیرات فضیلت کې راغلی، د اذکارو فضیلت کې راغلی، موږ خو داسې نه یو لکه هغه خلک چې دا فضایل نه مني. هغه بس یوه روژه راغلی د نور شان خیرات کې کول یا نور ذکرونو لمنځونه کې کول دا بیا بدعت دي. نو چې د روژې فضیلت کې راغلی، د هر شي فضیلت کې راغلی، د عمرې فضیلت کې راغلی، د خیرات فضیلت کې راغلی، د وصل رحمې فضیلت کې راغلی. نو په مسجد کې چې د لمانځه فضیلت راغلی، د تلاوت قرآن فضیلت په مسجد کې نه راغلی. قرآن خو هر وخت فضیلت لري، خو د مسجد کې تلاوت کول په ښه ځای کې کول نور اجر اضافه کوي. نو دغه میاشت خو ښه سوله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعظیم وکړي، نو هر عبادت ورپسې زیاتېږي، ثواب یې ډېرېږي. خو الله جل جلاله دې موږ توفیق راکړي. دغه میاشت ولې دا د شعبان میاشت د برات میاشت ولې فضیلت پیدا کوي، ولې به موږ تعظیم کوو؟ یو سبب یې علماء کرام دا وایي چې رمضان موسم د مغفرت دی. په روژې میاشت کې الله مغفرت بخښه کوي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا، که چا د روژې میاشت روژه ونیوله غفر له ما تقدم من ذنبه، الله به مخکینی ګناهونه ټول ورمعاف کړي. نو چې هغه میاشت کې الله مغفرت کوي، ته به الله جل جلاله ته د مغفرت او د الله و رحم ته او فضل کرم ته ځان آماده کوي. لکه ته په برات کې هم دغې لړلې روژې تر ووځې، نو ګوره د الله په رحم او په فضل او د الله په رحمت باندې لوند سي که نه سي لوند. او دا چې په برات کې تا ته مید ورته کښېښوی، لار دې ورته هواره که، زارۍ کوي چې الله ته ما د رمضان د مبارکې میاشتې، د رمضان د ښې میاشتې د فضایلو د انوارو د رحمتو څخه ما بې برخې کوه. نو چې روژه راغله، الله به دې په رحمت کې لند هم کړي. دغه دوې میاشتې لکه رجب او شعبان دا دواړه د رمضان د میاشتې دپاره یو جنای ښول دي، ورختل دي. هغه د شوال د کوچني اختر میاشت، هغه بیا هغه د لوی اختر میاشتې ته، هغه د حج میاشت ته چې د القاعده او د الحجه دي، هغو ته یو جنای ښول دي. په دنیا کې چې موږ یو باچا ته ورځو، یو ځای یو وایسته پیدا کوو، په هغه وایسته باندې باچا ته ځان ور ورسوو. په دغه روژه کې چې د الله عظیم مغفرت پر مخلوق کېږي، مستحق د اور له اوره څخه ازادېږي، چې د اور مستحق وي هغه الله له اور ازادوي. هغه ته به نو یو پر یو لار باندې ورځي، پر یو وایسته باندې به ورځي. اوس قرآن عظیم شان موږ وایو، زوی وار اودس کوو، د اودسه بعد راځو قرآن عظیم شان راخو رااړوو، اول وار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایو، له هغه بعد بیا قرآن ته داخلیږي. ټول عبادتونه ټول طاعتونه یو لار غواړي، پر یو لار به ورځي. ښه دا دي د ماپښین لمونځ را روان دي، دا ورسې پر ودرېږه. سنت ته بیا څه ضرورت دی؟ 4 رکعت سنت په مخکې کوې، اودس به کوې. دا خو هغه فرضي لمونځ 4 رکعت عظیم عبادت دی، ته به اودس کوې، بیا به راځې 4 رکعت سنت به کوې. دغه سنت چې دې وکول، نو د لار فرض ته خلاص سوله، بیا فرضي لمانځه باندې به داخلېږي. هغه لمانځه کې چې کوم اسرار و کوم انوار و فیوزات دي، دا اوس خو الله ته برخمن کړي. نو د روژې په میاشت کې یو داسې شپه راځي چې هغه یوه شپه خیر ده من 1000 شهر، تر 1000 میاشتو. چا
تر 0 میاشتې خیر. نو ته حساب ورته وکړه 0 میاشتې یوه شپه په روژه کې راځي هغه تر 0 میاشتو خیر ده. کال 12 میاشتې دي. نو ته اوس وکړه څو کاله رالل د یوه شپه په څو کلو وسوه. ته حساب ورته وکړه 0 میاشتې دي او کال 12 میاشتې دي. څو کاله راځي دا 0 میاشتې. نو دغه عظیمې شپې ته چې ته ورځې د هغه ثواب څخه الله تا برخمن کوي. الله هغه ثواب تا ته درکوي. نو هغه به ته راولاړېږي د رجب په میاشت کې به هم روژې نیسې، د برات په میاشت کې به هم روژې نیسې. په روژه کې چې ور داخل شو بیا به هم تا ته الله کوي. نو هغه د 28م د روژې د رمضان د میاشتې د لیلة القدر یا د شب قدر د فضایلو او د رحمتو څخه به دې الله برخمن کړي. داسې له بده مرغه موږ په روژه کې معصیت او ګناهونه کوو. د روژې په میاشت کې خلک ورکې وچکې تر دا نورو ورځو شپو ډېرې کوي. نو الله دې رحم وکړي. د دوزخ پر غاړه ولاړ وي صرف پورلېدل پاته دي. د هر چا خپل کار دی. زموږ یو علمي مسؤلیت دی، علمي مسؤلیت مو دی چې هغه ادا کوو چې دغه میاشتو د ورځو فضایل درته بیان کړو. هغه مهمه ده. وابیان په ډبرو ودي. څوک د برات فضایل ما بیانوه، څوک د رجب دا ما بیانوه، څوک پلانکي دا ما بیانوه. نو الله جل جلاله دې رحم وکړي. حال المؤمنين في شعبان صفحة 11 الفصل الأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه.